کامیاب او موږ سره ملګری ان شاء الله تاسو موږ مشران موږ کشران موږ مشري نه غواړو چوکۍ نه غواړو پیسې نه غواړو سب دی الله دین غواړو د رسول الله طریقې غواړو اسلام غواړو امارت غواړو خلافت غواړو نړیوال جهاد غواړو د يهودو مولا ماته غواړو د پاکستان حکومت مولا ماته غواړو ان شاء الله الله دې موږ ته توفیق راکړي عزتمندو مسلمانانو موږ او تاسو باید جهاد داسې ونه کړو لکه چې بس خالي پاکستان سره جهاد او نور جهاد نه موږ او تاسو انشاءالله په ټول عمر کې جهاد کول خیره پاکستان حکومت سره جهاد دا ګوره جهاد فی الحریت د وطن ازادي لپاره د خاور ازادي لپاره دا جهاد اصلي ده دغه رقم موږ تاسو لګي ګوره خیر نړیوال جهاد وکړو د پاکستان نه بعد د خیر دینه بعد موږ تاسو د يهودو مقابله کوو د موسسو مقابله وکړو د نټو مقابله وکړو اقصا آزاد وګوره نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دي صلی الله علیه وسلم چې آخر زمانه کې زماده سي امتیان وي چې هغه به د عیسی السلام مرګرتیا کوي او دجال به قتل کوي نو موږ تاسو الله توفیق راکړي عیسی السلام مکه راځي کله امام مهدی به کله راوځي او پته مونږ نه لګيږي خو دوی مته معلومات ده چې د هغه د مجاهدینو کوم صفات هغه صفات به ځان کې پیدا کو نړیوال جهاد ته باید کار وکړو او ان شاء الله روایتونه معلومیږي خلاصانو چوړه دا چې د افغانستان خلک د خراسان خلک دا د امام مهدی خلک دي دا د امام مهدی لخر ده نو تاسو هغه چې پاکستان له شکست ورکړی ده د سره ورسره موږ تاسو باید تیاری وکړو خیره چې يهود مقابله وکړو نړیوال جهاد وکړو پاکستان باندې خیره اوس د يهود نمبر نبی اسلام فرمایي حدیث کې راځي چې دا به دومره روحانیت والا خلک دومره دیندار به چې تیږه بوټي ور سره خبرې کوي چې یا عبد الله هذا يهودي فقتله اے عبد الله دا يهودي ده اے دی الله بنده اے عبد الله دا يهودي ده قتل کړه دا يهودي حتی دا بوټي او دا کانه به د مؤمن سره خبرې کوي دی عبد الله صدور به د ایمان او روحانیت کې د الله مرتبه تر رسولای نو موږ تاسو باید دغه صفات ځان کړه او د چکم د نبی علیه السلام سي امتیان دي د امام مهدی په لخر کې څوک راځي خراسان لخر چې وخت سره تیاریږي ته لخر الله بل مو تاسو راولي ګوره او دا په تیار نه کې چې خالي خوراکونه اسکاکونه خزي او مټر یو سہولتونه نه سہولت سره بایکاټ دی الله لپاره لکه څنګه چې عمر بن عبد العزيز رحم الله لکه ابراهيم بن ادهم چې څنګه دوی د دنیا سہولیاتونه بایکاټ کړو نو دا چې بایکاټ چې مو تاسو کو بیا موږ تاسو الله روحانیت راکړي او پرو دنیا بیا موږ تاسو ان شاء الله بچی کو قران کې الله تعالی فرمایي یا ایها النبی جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم الله یا ایها النبی او پیغمبر الله فرمایي جاهد الكفار جهاد الكفار سره والمنافقين ومنافقان سره واغلظ عليهم او سختي ور باندې وکړي باندې نو ټول عمر موږ تاسو به باید جهاد وکړو جهاد سره به موږ تاسو علاقه دا چې خالي پاکستان اوس وډار سو پاکستان غلې سو بیت نه د بعد بل خیره نړیوال جهاد نړیوال امارت نړیوال خلافت او نړیوال ولایت لخر ان شاء الله دا بل موږ تاسو راګي ور دا اکثر به تاسو پر فتح کیږي ور ان شاء الله نو تکشه لخره کنه مکه نه دا مکه بیرته کنه ستاسو کاری به دنیا پرې دی لخره او قرآن ته حدیث ته منځونو ته روزه ته تهجد ته تلاوتونو ته صدقو ته خیراتونو ته جهادونو ته تبلیغ ته ارش ته کاروي به تاسو کامیاب ان شاء الله موږ کامیاب او موږ سره ملګری ان شاء الله تاسو موږ مشران موږ کشران موږ مشري نه غواړو چوکۍ نه غواړو پیسې نه غواړو سب دی الله دین غواړو د رسول الله طریقې غواړو اسلام غواړو امارت غواړو خلافت غواړو نړیوال جهاد غواړو د يهودو مولا ماته غواړو د پاکستان حکومت مولا ماته غواړو ان شاء الله الله دې موږ ته توفیق راکړي